نو پوه شوې د دې خوا بیا پوروړي دي وایي پیسې را دلته زموږ سره یوه روپۍ نشته ولا زما دا هم دغسې چې یوه ګټمه دوې مصرفومه دوې مصرفېږي ته د مشرانو په خوله نه کوې د هغه دیال دی درته ومې ویل چې د دغه سړي سره دوستي مه کوه مې کوه تا بیا تا لیا زه دوستي د هغه ځای دې نیولی تا زه دلته دوستي کوم هغه د 5 لکه افغانۍ درکړه 3 لکه افغانۍ تا درلودې هغه یې سټیم ګرد هغه هغه ولاړې پر شلو لارو باندې اوس نو 15 لکه افغانۍ تا پر کړي دي د خلکو څخه خلک نه دي ملامت چې اول زه څه مزې پور کړمه هغه وخت چې تا راته ټاکلی پر هغه وخت یې نه کړه زه تا ته دروازه درته کوم درځمه هر چم چې مې درسره وکړي هغه کوم اوس نو د دې پیغور مه راکوه چې اوس مونږ تا د دوستي در وکړه 5 لکه دې وکړه پلان و بستانه نو خو هغه ځای مې خوښ و چې ومې کړم دوستي ما نه ده درکړې دوستي ستا په خوښه خو صحیح دی یا په زما په خوښه سوې ده خو اوس دې پوروړي دي پیسې زما څه غواړي کې ستاسو زه ورکوم بلا خدای مهربانه دی پیدا به شي ستا غم زما غم زه نه وایم چې خو دې غواړي هغه یې غواړي نو ته ولې دا وایې چې پیغور زه پیغور تا ته نه درکوم هغه سړی نو چې اشتیار ګړی راته ګاډې پیسې 8 لکه خو هم پیدا به شي خدای پاک مهربانه دی د یو لاک دی د بل 50,000 د بل 40,000 د بل 80,000 ور بیا خو یاره ته تر اوسه پر کار دی ولاړ ته خدای مهربانه دی انشاءالله پیدا کېږي خو یو سبب غواړي دا کار غواړي ته کار نه دی کړی بیا هغه داسې تر خوږ ګوته سړی نیسي هغه داسې مې هغه نوم یې مه رایادوه یار عجب انسانان دي د بازار کېږي ورشه د بازار خلاصه که څوک دی ورشه مهربانه دی خدای دې کار سره ورسوي انشاءالله او خدای دې راوله سلام علیکم څنګه شه جوړه بخیر ژوند بخیر کنه سم نه الله دې وساتي زما پیسې څه وخت راکې در بیا کو وروره خو اوس موږ هم په لاس کې شی نشته چې پیدا کړم دستي یې درکومه ګوره د یوې میاشتې په پور باندې ما تا ته درکړې وې ګوره یوه میاشته درته ګورمه که نه راځمه دا کور درڅه ګرومه خیر سمه ده بس زه به فکر پر وکړمه در پیدا کوم انشاءالله بس بېغمه اوسم فکر مې سر نه خلاصېږي یوه هفته بعد راځم خپلې پیسې غواړم بس سمه ده بس راسه په مخه دې ښه عجبه نجده چا مې وکړي وایي په یوه میاشت به یې زما پیسې راکړه یا ستاسې کور در خرڅوم نجده چا مې نه دی کړی مجبوره سوی دی پیسې په کار دي په پور یې درکړي دي حلال پور یې درکړی دی بیا دا ګرده ستا د لاسه بیا خپل دروازه ټکي لږ شپوړور دي د هغه دروازې ټکېده چې دغه ټکي هغه ورسه خلاصه یې هو خدای دې راوله ویده ستړي مه سه جوړ په خیر څنګه یې په خیر اخرت دی شکر دی ښه یې شکر دی از ما پور دې یاره څه په وکړي دا اوس څه کوې هغه به درکړمه اوس بیخي نشته زموږ سره وروره تا د یوې میاشتې په پور غوښتې اوس یې 2 میاشتې تېرې سوي دي وروره 2 میاشتې تېرې سوي دي یوه میاشت بله درته ګورمه 80,000 افغانۍ ولاکه دونه پورې چې د مځکې کوې که د اسمانه کوې زما پور به راکوې که نه بیا به زما او ستا خپلوي ملګرتیا او انډوالي بیا پاتې سمه ده بس در پیدا بیا کړم وروره پیدا کړه بیا زما څه خوا مه بدوه بیا هېڅ شی دا نشته بیا چې یا ملګري یا انډوال یا خپل یا دوست و قریب هېڅ شی بیا نشته بېغمه اوس راځه چای نه راسره خیر اوس یوه میاشت ولا درته ګورم تر چېرته در چای یم سمه ده ورسه دغه پوړغوړي دي بل نه څوک دي بیا څوک و وید و څو یې در باندې دي د هغه بیا 80,000 افغانۍ وایي دا پیسې کوی که دې په یوه میاشت کې پیسې راکړې خورا دې کړې که نه وایي زه په زور درڅخه اخلم په هر رقم چې وایي زه درڅخه غواړم نو څه چم وکړي د هغه ته دې مجبوره کړی دی یاره بیا خدای مهربانه دی بس وبه رسېږي والله یاره دا به اوس وروره دا به څه شي وروره زما سره یو نظر دی څنګه نظر ګوره نظر داسې دی هم به ستا غوږونه بېغمه سي هم به زما غوږونه بېغمه سي ولاړ به سم خارج ته پر قاچاقي لار پیسې چې وګټم تا ته بیا راوستم چې دلته پوړوړو ته ورکوه چې 200-300 وګټم دا یې د 2-3 نه پورې غاړه وتلې هم به ته بېغمه یې دا څه وایه خارج ته پوهېږه خبر یې خارج ته چې هر څوک تللي د هغه اکثره پکښې د سوي دي مړه سوي دي هغه 100% د مرګ خطره ده خارج وم ګوره خوا دې ټوله خلک ځي نو خو زه به هم لاړ شم ټوله خلک ځي ټوله خلک باري پر ما ته نه یې بار وروره دا خارج ته وم ګوره دلته هر ګړی دروازې ټکېږي راباندې پیسې را خو پیسې نشته معلومه خبره ده پیسې خو به ګټل خو به یوه حل لاره لري که یا
دغه حل لاره ده، زه ځم خارج ته پر قاچاقي لاره ځم، پیسې به وګټم. مخارج ته تګ بند دی. واه 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 څنګه ښایسته ځای کور دی دې زما د زوم. واه چې دا واده یې کړی دی نه یم ورته راغلی. بس ښه دی اوس خو دا دې ورته رالمه چای به ورسره وڅښو پر دا لورکۍ به یې پوښتنه وکړمه بیا به کور ته ولاړ شم بیا به بل وخت بیا ورته راسم. خو ډېر ښایسته ځای معلومېږي ښه د بلوکو جوړ ښه تک شین ګیټ واه 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 زوم جانه. نو ورسه بس دغه ده چې بیا دروازه ټکېږي. ورسه دروازه ټکېږي دا بس ورسه خپله یې ور خلاصه کړه زما ولاکه بله په وسه کېږي. څنګه یې خپله ور خلاصه کړه ورسه خو خلاصه کړه یو دغه پوروړي دي خو څوک بل نو څوک تیار کړی دروازه ټکي پیسې راپسې پوروړي دي نو دا خو نه کېږي چې ته دروازه خو تر ماښامه یې ټکي که نه شي ورسه جواب خو دا یوه ته بیا ته جواب ورکړه. ولاړ شه ورسه دروازه خلاصه کړه ورسه ځه. خاص د کانټینر دروازه یې جوړه کړې. واه 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 زوم جانه وایه نه خلاصوي دا دروازه بیده خو به نه وي بیا داسې ټکنده غرمه چېرې راخوب کړي. او خدای دې راوله. السلام علیکم. څنګه یې ښه یې لاس رامچ کړه. لاس خو زه یوازې د پلار نه مچوم در چا لاس خو زه نور مچوم. ښه یوازې د پلار لاس مچوې. څنګه یې ښه یم خیر و خیرات دی. شکر دی. یوازې مې د لمر ته درې کور ته مې نه در غواړې یو چای نه راباندې تشې. ولاکه حاجي صاحب نه مې وپېژندلې. څنګه دې زه ستا خو سر یم ستا خو سر خو زه نه لرم. دا څه وه هغه مېرمن چې ستا په کور کې درته ناسته ده د هغه پلار یم شاه زمان. مېرمن خو صحیح دی چې ناسته ده مګر هغه پلار نه لري. هغه ما د یو سوداګره سره انیوله په پیسو. غلط ځای ته راغلی حاجي صاحب په مخه دې ښه خدای دې مل شه. هغه زما لور ده هغه نه ده غلط سوی حاجي صاحب بل ځای ورڅه پوښتنه وکړه. مرګر هغه پلار نه لري هغه ما د یو سوداګر څخه رانیوله. مرګر هغه پلار نه لري مرګر هغه پلار نه لري.